د خپرونې په دې برخه کې زموږ د خپرونې ګزارشګر زموږ همکار ښاغلی عیسی محمد قلمیار د کابل ښار په یو څنډه کې دی او موږ ته به لایو ګزارش راکوي. قلمیار صاحب سلامونه مې ومنه، خدای وکړي چې جوړ روغ وي، تاسو ته په چارو کې بریا او سهار مو بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. کمال صاحب زما سلامونه او مینه ومنئ، ستاسې د روغتیا په تمه باندې یو. خوشحاله اوسئ قلمیار صاحب، تاسو ته هم ښه سهار غواړم. که موږ او دوستانو ته ووایئ چې موقعیت مو چیرې دی او نننی ګزارش مو په کومه برخه کې وي؟ کمال صاحب په وطن کې د چرګ غوښه له ډېره وخته څخه ډېره استفاده کېږي. یو علت یې دا ده چې هغه سپکه ده په اصطلاح باندې، ډېر کسان یې استفاده کولی سي، خوړلی سي، او بله دا ده چې اقتصادي هم تمامېدلی سي. نو موږ په دې اړه باندې وغوښتل چې نن خبرې وکړو چې ډېر فارمونه هم په دې وروستیو کې د چرګانو جوړ سوي دي او د دې ترڅنګ په کورونو کې خو چې چرګې ونه اوسي، هغه کور کې بیخي د میلمانه ګزاره ګرانه وي چې د هګیو نه استفاده کېږي. نو په دې اړه باندې مو نن د دوستانو سره څو خبرې درلودلې، تاسې ملتیا را سره وکړئ. د لې دوستان ستا زه ورسره معرفي کېږم. ډېر عالي، ډېر په زړه پورې ښه موضوع ده. قلمیار صاحب ستاسو د ښکلي ګزارش په تمه یم. سلامونه، سهار دې په خیر وروره. مننه، ژوندی اوسئ، تاسو ښه یاست، په خیر یاست. ستاسو راتګ او ښه راغلاست وایم او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ادرس څخه ټول افغانستان ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. جار دې سمه، ډېره زیاته مننه، ښه راغلاست درته وایم. ښه به وي چې اول ځان معرفي کړي، بیا به انشاءالله نورې خبرې کوو. انجینر توریالی هلمند یم، د افغانستان د فارمي چرګانو فارمونکو سرتاسري اتحادیې معاون یم. ډېره په کوم نامه خوشحاله کېږي؟ په دغه معاون نوم صحیح دغه لږ داسې ښه خوند پکې درکوي. نو بس فرق نه کوي، اکثریت وخت خلک د هلمند څخه نامه راته وایي. هلمند صاحب، اول خو دا ده چې د هلمند خپله ډېر میلمه پاله ولس ده. د چرګانو په اړه باندې ته څو هغه مهمې خبرې چې اولې دي هغه راته وکړه چې په کوم وضعیت کې د تاسې اتحادیې په راس کې چې قرار لري، څو خبرې چې هغه مهمې دي اول کې راته وکړئ. ډېره مننه. موږ خو د دغه سکتور چې دی تقریبا ډېر غټ سکتور دی، په دې کې 1.5 میلیارده ډالر سرمایه‌ګذاري سوې ده چې دا په افغانستان کې تر ټولو قوي ترین سکتور دی. دونه غټه سرمایه مصرف سوې ده، دومره غټه سرمایه‌ګذاري سوې ده. او دومره خبره دا چې ده چې په دې کې 1,00,000 کسان 1,20,000 کسان مستقیما په دې سکتور کې مصروف دي او 2,00,000 کسان چې دي غیر مستقیم په دې سکتور کې مصروف دي او په کار بوخت دي. او په دې سکتور کې موږ هر ورځ چې دی په افغانستان کې 13,00,000 کیلو چرګ افغانستان تقاضا ده، چې دغه تقاضا ټوله چې دی د افغانستان داخلي تولید دی. پخوا چې و مخکې د اسلامي امارت راتګ څخه موږ تقریبا 9,00,000 کیلو چرګ چې دی بهرني هیوادونو څخه راوړی وواردېدی، چې دا اوس مطلقاً بند سوي دي. موږ د بهرني هیوادونو څخه هیڅ چرګ نه لرو، بلکې په داخل د افغانستان کې زموږ فارمونه دي چې اوس په اسلامي امارت په راتګ سره په شروع کې تقریبا 3,000-3,500 فارمونه، اوس الحمدلله تر 14,000 فارمونه په افغانستان کې لرو. یعنې په ټوله کې دا ده چې اوس دا تقاضا چې کوم د ولس ده دا پوره سوې ده او که لا نور هم ټارګېټ څه پاته دی، یعنې د وارد په مورد باندې تاسې مخکې ولې چې دونه غوښه راوردېدله، اوس اړتیا نور لیدله کېږي چې تاسې نور هغه هم ولرئ. نور د افغانستان تقاضا خو اوس فعلا چې د داخلي فارمونو پوره کړې ده او خودکفا دی، هیڅ بهرني هیوادونو څخه د چرګانو غوښه نه راځي. اوس موږ پر دې باندې کار کوو تر څو وزارت زراعت هم په دې اخته دی چې تر څو بهرني هیوادونو ته دا زمینه مساعده وکړي چې موږ صادرات ولرو. دا خو لا بله ښه خبره. یو شی چې ما له ډېره پخوا څخه ولو د غوښې په مورد باندې یو رقم تشویش هم ولو چې دا غوښه څنګه ده او دا د خوراک ده نه ده، یعنې اوس هغه جمپ هغه تشویش هم ختم شو ځکه په خپل وطن کې موضوع ده. بلې هو څه وخت چې د اسلامي امارت څه وخت چې راتګ څخه مخکې موږ یخچالي غوښې د بهرني هیوادونو څخه درلودلې چې د هغو هغه ضعف معلومه نه وه چې دا سره کوم حلالېږي او د هغو هغه سیستم نه و معلوم، ځکه په ځینې هیوادونو داسې وه چې اوس هم موږ سعودي عربستان وګورو، قطر وګورو، بلکې د چین هیواد یو څومره مخکې یو ټولنه مسلمانانو ټولنه یو استازي راغلي وه، دوی غوښتل چې افغانستان څخه د چرګانو غوښه واستوي په خاطر دې خوا څخه مطمئن دي. یعنې موږ هم مخکې په دې باندې ډېر باور نه وجود نه درلودی او اعتماد نه و په خاطر د دې چې موږ نه پوهېدلو چې هلته سره کوم اضافه کېږي. یو خو لا بله خبره دا و هلمند صاحب چې
که چا هر کم ذهنیت غوښتلی هغه یې خپرولی سي. یعنې عام ولس خو تر ډېره حده پورې هغه څوک چې تعلیم سطحه یې ټیټه وي بیخي نه پوهېدلو، که له زړه نه هم ویلی سي سمه ده، بیا به د سمې خبره اوازه به خپرېدله، که ویلی سي کمزورې ده، خرابه ده، یو 15 نفره به یې ځای سره کښېنستلو، د بدې فیصله به یې وکړله، بیا به یوه میاشت د بدې فیصله ګرځېدله چې ولا دا نه ده صحیح، مناسبه نه ده. بالکل. اوس خبره داسې وه چې دا خپله دغه خبرې چې وې دغه ذهنسازي چې وه چې خلکو کوله، دا خپله د چرګانو د غوښو پر تقاضا باندې منفي تاثیر اچوي. ځینې خلک به مشوش تشویش درلودی چې زه چرګ غوښه وخورم که ونه خورم، په خاطر د دې چې دې ته به بعضې خلکو بول چې دا پاکې دي، بعضې بول چې دا ارامې دي، مردارې دي. نو دلته به خلکو ته تشویش پیدا کېدی او خلکو به زړه نه ښه کوي چې د چرګ غوښې استفاده وکړي. اوس چې په خپل وطن کې د چرګ د غوښې څخه استفاده کېږي، څومره هغه د صحت برخه په نظر کې نیول سوې ده، یعنې او څومره هغه د حلالتیا په مورد باندې موږ ویلی سو چې صحیح ذبحه کېږي، دغه اطمینان د دولت لخوا یو کمیټه راغلې ده، کتلې ده، ګوري نه ګوري په فارمونو کې استفاده کېږي. دلته یوه دوې خبرې موجود دي. یوازې زموږ د یخچالي غوښې نه وې چې موږ به شک پکې درلودی. دلته داسې چرګان راکړه چې هغه ته موږ بلیډر ورته وایي، مادري چرګان. هغه چې څه وه د هګیو څخه ختمې سي، نور هګۍ نه اچي، بیا دا د خارجي هېوادونو څخه افغانستان ته راغلې. بدبختانه دا چې دوی څه وخت چې دغه چرګان خپل هغه حد ته ورسېږي، هغه غیر حد ته دې ته دومره واکسینونه دومره دواوې ورکړل سوي د دې غوښه داسې لکه یعنې د غواوو تر پسه در غوښې لس چنده کلکې وي، درنه غوښه ورته وایي. دا یو غټ غټ چرګان به راکړله، که تاسو په یاد وي دا به بیخي نه پخېدله. دا چې دی ډېر غټ مضر هم وه، ضرر هم درلودله. چې دا چرګان هم اسلامي امارات د 2 کیلو څخه پورته چرګان باندې بیخي بندیز ولګوي، د بهرني هېوادونو څخه بیخي نه راځي. دا په نورو هېوادونو کې داسې دی چې دا بلیډر چې څه وخت هغه د هګیو مرحله پوره سي، بیا دا داسې یو غټه کنده ورته کاږي، بیا دا ټوله وژني، بیا د مځکې لاندې کړي، خوري یې نه. مګر دا به داسې کوله چې ځینې تجارانو به په افغانستان ته راوړله، بیا به د افغانستان په خلکو خوړله او د دغو څه استفاده کوله. نو ځکه خام خلک نه و خبر چې دا سره کم غوښه ده. اوس الحمدلله نه هغه شته، نه هغه دغه شته چې یخچالي غوښه شته. اوس په داخل د افغانستان کې تولید دی. اوس پخوا داسې و چې په څو محدود ولایتونو کې به موږ چرګان فارمونه درلود. اوس د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فارمونه شته. یعنې موږ 6 فارمونه یوازې په پنجشیر کې لرو، چې په پنجشیر کوچنی ولایت دی، موږ هلته هم فارمونه لرو. یعنې دلته داسې دی چې خلک د دې محیط و د دې فارمدارۍ سره ډېر بلد شوله او بلد شوله، چرګان سره بلد شوله. تقاضا یې ورځ په ورځ زیاتېږي، کمیږي نه. هماسې خبره وکړله په ځینو کورونو کې مریضان دي، درنې غوښې نسي خوړلی، نو ممکن دغه هم یو علت کېدلی سي چې د چرګ غوښه د قیمت تر څنګ چې ارزانه ده، سپکه غوښه هم ده، ممکن تاسو ته تر موږ ډېر معلوم وي. بالکل. و دا چې دی یو ښه منبع د پروټینو ده او دا داسې یو غوښه ده چې نظر و پسه ته یې وګورئ، غوا ته وګورئ، د دې ضرر چې دی ډېر کم دی. او دا سکتور چې دی داسې فکر ورته وکړئ چې ما مخکې تا ته ویل چې 1.5 میلیارډ ډالر سرمایه‌ګذاري په دې سکتور کې شوې ده. په دې کې ډېر غریبان خلک کار کوي، په دې کې یو کونډه کار کوي چې مثال 200 چرګان ساتي، په دې د ادرس خپل ځان ته نفقه برابروي. دلته موږ وګورو په تحولات راځي، اکثریت خلک ولاړه چرګانو سیستم ته. اوس دغه نن ورځ تا ته وایم، تا ته به ډېره جالبه معلومه شي، نن قیمتونه چې دي په فارم کې 15 افغانۍ دي، چې دا په فارم کې پی کیلو چرګ په 15 افغانۍ دي. چې دا موږ په خاطر د دې چې عرضه بازار ته زیاته، تقاضا د بازار کمه ده، یعنی موږ اوس پی کیلو تقریبا 10 افغانۍ تاوان کوو. په خاطر د دې تاوان کوو چې په بازار کې زموږ خلک ډېر په دې سکتور ته داخل شوي دي او تقاضا کمه ده او موږ په یو غټ مشکل سره مخ یو. یو خو دا داسې زرګونو کسانو ته په مستقیمه غیر مستقیمه توګه باندې د کار زمینه برابره شوې ده، او بله دا داسې مخکې تا پر اطمینان باندې خبرې وکړې چې خوشبختانه اوس حکومت په دې توانېدلی ده چې د هغو مخه ونیسي چې د نورو هغه چرګانو چې هغه نامعلومه ولو. اوس د دې تر څنګ د دې څخه موږ څومره اطمیناني سو چې دغه غوښه 100% اطمیناني ده او ټول هغه د سیاتامې تر چوکاټ وتلې ده، یعنی پر خپل سر باندې هر څوک کار کولی سي، په کور دننه اجازه ده، او که یو ډول لایحه او شی لري نو نه. دلته چې دی موږ سکتوري وزارت لرو چې هغه وزارت زراعت دی او بیا دا وزارت زراعت په ټولو ولایتونو کې خپل ریاستونه لري. دا په هغه ریاستونو کې یو مالداري یو امریت وجود لري. دا امریتونه چې دی مستقیما پر دې باندې نظارت کوي، دا فارمونه ګوري او دغه یعنی نن ورځ الحمدلله چې د صحت د نگاه څخه د چرګ غوښه ده هغه بالکل صحیح ده، یعنی هیڅ مشکل هم نه لري. او بل خبر داسې ده چې موږ اوس ټول تولید چې دی یعنی په کلي کې چې څوک چرګ ساتي
خو بیرته دغه کلي خلک خوري. نو کوشش دا کوي چې مثال خلک متضرر نه شي. اوس که چیرې موږ وګورو هغه په پخواني چرګان چې دي په کلي کې به 15-16 دانو چې ساتله هغه دا ډېر فارم کوي. هغه د غوښه در دې کلکه ده خو دغه نه ده په خاطر د دې چې هغه په 8 میاشت کې 9 میاشت کې غټېږي. خو زموږ چرګ په 40 ورځو کې 2 کیلو ته وه. ګاونډي هیوادونه هم اړتیا لري او هم خوشبختانه چې د افغانستان له هر نوع جنس څخه اطمیناني وي ځکه چې افغانان ډېر تقلب نه کوي. کومو هیوادو ته مو تر اوسه رسیدګي کړې ده یا په دې برخه کې ستاسې د اتحادیې هڅې روانې ده له حکومت سره ګډې؟ د حکومت سره زموږ ګډې هڅې روانې دي. بالخصوصا بیا حکومت ډېرې هڅه کوي تر څو د دې دپاره بازار پیدا کړي. په خاطر د دې په دې سکتور کې ورځ په ورځ باندې پانګونه زیاتېږي. نو اوس اسلامي امارات د سعودي عربستان او قطر او اماراتو او داسې نور هیوادونو سره خبرې شروع کړي تر څو د چرګو غوښو ته بازار پیدا کړي. ځکه هغه خلک کوشش دا کوي چې موږ د هغه د عقیدې نگاه څخه هم ډېر پر موږ باندې باور په دې کوي چې زموږ غوښه به تقلبي نه وي. او اوس اکثریت هیوادونو د نورو هیوادونو څخه چرګ غوښه راوړي نو هغه باندې ډېر اعتماد باور نه لري. نو پر دې باندې هڅې روانې دي خو تر اوسه پرې داسې موږ واردات نه دي صادرات نه دي درلودلي. په دې انشاءالله امیدواره فیصدي ډېر احتمال د دې ستاسې انشاءالله آینده کې موږ تاسې دغه برخه هم ولرو. نو بالکل ځکه یو ډېره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې کاري قوه زیاته ده. یعنی که بل ملک غواړي چې فارمونه واچي کاري قوه هلته کم وي هلته خلک دومره ګټه چرګانو غوښه نه کوي نو دوی ځان په دې شیانو کې ډېر نه مصروفه کوي. نو ځکه داسې هیوادونه لکه افغانستان چې کاري قوه زیاته ده او په ډېر کم لګښت په کم پیسو سره هلته کار کیږي نو په دې وخت کې دغه خلک چې دي نور هیوادونه افغانستان ته مراجعه کوي انشاءالله زه مطمئن یم چې په راتلونکي کلونو کې به موږ صادرات هم ولرو. ستاسې د اتحادیې یا نور ټیمونه داسې کله کله هم پر فارمانو باندې ناڅاپي لیدنه یې ځینې کوي نه کوي ځکه دا د چرګ فارمونه چې دي هغه سیما څونه لیدلې ده له ښاره باید یو څه لرې وي ځکه چې یو ډول بوی لري او هغه د چرګ ځینې ناروغۍ داسې نه وي چې انسانانو ته ور انتقال شي. دغه برخه هم په نظر کې نیول شوې ده که څنګه؟ دلته اوس خبره داسې ده چې د چرګانو ځان ته یو محیط لري. په هغه محیط کې نه تا ته اجازه شته ما ته اجازه شته په خاطر د دې چې هغه محیط دا رقم دی چرګان چې دي ډېر اساس دي بالخصوصا بیا غوښین چرګان یو د هګیو چرګان دي بل د غوښو چرګان دي هغه بیا داسې دي چې که څه وخت انسان ورسي یا عطر پاشلی وي یا بل دغه وي بیا پر یعنی انسان ته به دومره ضرر ونه لري لکه زموږ چرګ ته چې ضرر لري. یعنی د چرګانو مشکلات داسې دي چې په یو ورځ هم نیم فارم له منځه ځي نو د هغه مرګ زیات دی. نو موږ ډېر کوشش کوو چې د فارمونو ته یعنی حتی د ډېره حده پورې موږ یعنی خپله لا چې خپل فارمونه مو چې هلته کوم کسان استاز کار کوي کوم ډاکټران کار کوي هغه هلته کار کوي موږ بغیر هغه سره چې اکمالات کوي هغه هم بیروني اکمالات کوي نور داخل نه ورننوځو نورو ته اجازه نشته. او بله خبره خو یعنې دا خطر له دواړو خواوو ده ځکه چې هم هغه انسانان په ویره کې دي ځینې او هم تاسې غواړئ چې هغه چرګان زیانمنوي. بالکل و انسانان هم ته مشکل پیږي خو انسانان مشکل ډېر کم دی خو حیوانان د ډېر سخت چرګان ته مشکل پیږي. هلمند صاحب د چرګانو په مورد باندې خبرې ډېرې دي ځکه چې دا مخکې تا وویله چې ډېره پراخه لمن ده او د دې تر څنګ هغه لوړه عاید چې تا ویل په دې برخه کې باندې ما بیخي تصور نه کوی. ستاسې وروستی دا خبره اورو چې ستاسې راتلونکي پلانونه څه شی دي چې لرئ ستاسې دا اتحادیه له حکومت سره په ګډه باندې کم پلانونه کم فکرونه لري د دغې برخې د ښه قوت لپاره؟ موږ ډېره مننه. موږ دلته چې دی اوس هم دا سکتور چې خودکفا نه دی دا یوازې د غوښو د نګاه څخه خودکفا دی. موږ روزانه تقریبا 6 لکه 7 لکه یو ورځنی چرګوړي د بهرني هیوادونو څخه افغانستان ته راوړو چې دا زموږ ډېره غټه سرمایه بیرون هیوادونو ته وړي. یو چې دا د مادري چرګان ورته وایي چې بلیډر ورته وایي دغه بلیډر دپاره د مشرتابه لخوا اسلامي امارت مشرتابه امیر المؤمنین لخوا څخه 1,80,000 جري په مځکه دې ته یعنی دا چې یا به طول المدت ورکول شي یا به دایمي ورکول شي د دې سکتور دپاره چې په زیاته برخه د دغه چرګانو ده چې موږ به دلته بلیډر واچو چې په دې بلیډرو کې به هم ډېرو کسانو د کار زمینه مساعده شي او دا چې دی بلیډر چې دی ډېره غټه سرمایه‌ګزاري غواړي په دې کې بیا چې دی هر چا وس کار نه کوي. نو موږ د په بهرمیش کې کوم افغانان چې دي سرمایه‌ګزاران چې دي په داخل کې چې دي موږ غوښتنه کوو چې د یو ښه چانس دی دې ته او ډېر ښه چانس دی چې دی راځي په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکړي بالخصوصا په بلیډرو کې. او بل موږ د هګیو د نګاه څخه هم چې مخکې
غواړم چې د یادونه وکړم موږ تقریبا 55% یا 80% خودکفا یو او 40% د بهرنیو هېوادونو څخه موږ هېواد ته هګۍ راځي لکه ایران او پاکستان د هغو هېوادونو څخه موږ افغانستان ته هګۍ راځي انشاءالله پر دې باندې کار روان دی چې د مځکو توزیع وسي موږ په راتلونکي 2 کلونو کې د هګیو د نګاه څخه هم خودکفا سو. یعنې موږ صادرات نه لرو اوس هم د هګۍ په برخه کې له هغې خوا څخه په افغانستان ته روزانه تقریبا چې ضرورت لري 15 میلیونه هګۍ روزانه هګۍ ضرورت لري چې په دې کې تقریبا 1.5 میلیون هګۍ موږ په داخل افغانستان کې تولید لرو لا به زیات دي ځکه تقریبا 1 میلیون خو هغه کورنۍ چې په کور کې 15 چرګې لري 1 میلیون خو هغه کېږي نو که هغه حساب کې تقریبا موږ 3 میلیونه هګۍ تولید روزانه په افغانستان کې لرو خو یو اندازه ضرورت په دې لرو په خاطر د دې چې په دا افغانستان کې چې دی سبسایډي ډېره کمه ده په نورو هېوادونو کې چې دي جوار چې دی دولت ورته رانیسي سویابین دولت ورته رانیسي لکه همسایه ملک وګورئ ایران چې دی دا تیل اخلي پر دې باندې بندیزونه دي نور ممالک چې ورکوي هغه بیا جوار ورکوي سویابین ورکوي بیا د دې خپل فارمونو ته په ډېر ارزان قیمت ورکوي بیا نو دوی ته د هګۍ ډېر په کښته قیمت تمامېږي چې څه کښته قیمت تمام سولو نو بیا دی افغانستان ته راوړي او هغه هګۍ دا هګۍ چې دی اوس په بازار کې پار کوي هلته نور څه کوي که تاسو لاړ شئ منډۍ ته ورته ووایي چې زه وطني هګۍ غواړم حتما به تا ته 1 روپۍ د هغه قیمت درکوي یعنې هغه زموږ د فارمونو وطني هګۍ په خاطر د دې هغه د کیفیت نګاه څخه هم ښه دي او د ډېرې زړې هم نه دي ځکه بهرني هېوادونه خو موږ ته هغه سمې هګۍ نه راکوي خلک یې تفکیک کولی شي چې دا بلې هلته لوګو شته او هلته تاریخ شته هر څه باندې نوشته دي په اکثریت وختونه داسې دي چې دغه هګۍ چې دي څه وخت دا ماتې هم کوي لا فرق کوي تفاوت یعنې ځینې خلک دومره اوس پوه شوي دي که چیرې ته اوس به هغه بهرني هېوادونو څخه چې کومې هګۍ راځي او په داخل کې افغانستان کې چې کومه هګۍ تولیدېږي چې فرق یې وکړي په دا ژېړو کې لا فرق دی هغه ژېړ تک سپین دا تک ژاړي انشاءالله موږ به آینده کې هم خبرې کوو دا ولا ما داسې فکر نه کوی چې یوازې د چرګانو د تولید یوازې د دغه په ټوله کې که د چرګ برخه یادېږي د چرګ برخه په افغانستان کې دونه رول لري دا ډېره غټه خبره ده او بل مخکې د کاري قوې خبره وکړه واقعیتا په افغانستان کې کاري قوه زیاته ده او موږ انشاءالله کولی شو که زمینه پل مساعد سي نو موږ کولی شو ګاونډي هېوادونه د ښه اطمینان تر څنګ خبر کړو نو اوس دپاره مننه درڅه کومه انشاءالله آینده کې به بیا یو پیغام به ورکړم د افغانستان ټولو شریف ولس ته به دا یو پیغام ورکړم چې تاسو څه وخت چې د چرګانو غوښه رانیسئ تاسو په کیلو بسته یې رانیسئ دا یو پیغام دی په خاطر د دې چې موږ کیلو په 80 روپۍ ورکوو دوی هلته ورسي هغه چرګ چې موږ په 100 افغانۍ ورکړي دوی وایي دا چرګ په 300 درکوو نو یو ښاروالۍ څخه هم غوښتنه چې د کنټرول زیات کړي او په خاطر د دې چې هر څومره کنټرول زیاتېږي په بازار کې چرګ غوښه ارزانه کېږي زموږ تقاضا زیاتېږي خلک بل شی نه خوري د چرګ غوښه خوري استفاده یې زیاته کېږي موږ ډېر خوشحاله کېږو بل عام خلک هم په دا اوسنۍ شرایطو کې خلک ډېر ځورېدلي دي خلک چې په اقتصادي توانایي نه لري مشکلات زیات لري نو نسي کولی چې مثال د چرګ غوښه استفاده وکړي په داسې قیمتونو لکه اوس چې په 200 افغانۍ پی دانه ورکوي په 250 په 300 تاسو په بازار کې ته څه وګورئ په 300 ورکوي که تاسو دغه ته یو لابي وکړي چې نور په موږ یو مکتوب هم د وزارت تجارت څخه خبر کړي ټول افغانستان ښاروالۍ ته تېر ورځ مو مجلس یو مکتوب انشاءالله په 3 ورځې بعد خپرېږي چې چرګ باید په دانګي خرڅ نه سي چرګ باید په کیلو بس دا یو پریبکاري ده کیلو هم په مناسب قیمت باندې کیلو هم په مناسب یعنی موږ تېره ورځ کیلو 150 افغانۍ ته کمیسیون ته 150 قیمت ورکړی دی ټاکلی دی دا باید دکاندار ورکړي که ستاسې نه دکاندار یې باید پر پرچم فروش ته ورکړي موږ ته په 200 روپۍ په 200 درکړي نه دا د ښاروالۍ کار دی ښاروالۍ دا باید کنټرول کړي او بل موږ ته دولت څخه دا غوښتنه چې باید مرکز کابل کې یو قوي مارکیټ د دې لپاره موږ روزانه په کابل کې 3 لکه کیلو چرګ تقاضا لرو د دې لپاره یو غټ مارکیټ ضرورت شته تر څو په آینده کې د مشتری او د فارمدار ترمنځ فاصله کمه شي چې دا کمه شي هم به مشتری خوشحاله وي هم فارمدار خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ډېرې خوږې خبرې مو ولې باور مو اوسه شکر کمال صاحب څنګه چې ما خپل میلمه سره خبرې وکړلې واقعیت ډېرې جالبې او نوې مې ځینې واورېدلې یو خو د الله جل جلاله دکاندارانو ته انصاف ورکړي که چیرې همیشه
د دولت مسؤلین د دوی پر دکان پر دروازه ولاړ نه وي بیا به همدا خبره وي چې په 1.5 سل روپۍ باندې به نرخ وي هغوی به په 200 روپۍ باندې ورکوي. هیله دا ده چې دکانداران انصاف ولري او تمه مې دا ده چې ښاروالۍ لکه څنګه چې همیشه د احتکار مخه نیولې ده د چرګ د غوښې په کنټرول کې هم مخه یې ونیسي او په دې تمه باندې چې موږ په راتلونکو کې نور هیوادونو ته هم صادرات په دې برخه کې ولرو ځکه چې په دې باندې لوړه سرمایه مصرف شوې ده او لا هم دا لړۍ جریان لري. بله قلمیار صاحب ډېره مهمه خبره وه که د قدرمن دوست چې وکړه ته باور وکړه مونږ د کله چې پارچون ته ورځې چرګ خلک خو عام ولسي خلي په دی کې غریبانان دي په دی کې مسکینان دي نو دوی یو چرګ مثال چې دوی کیلو په 15 افغانۍ اخلي دوی ته هغه یو چرګ تقریبا چې هغه 1 کیلو هم نه کیږي زنځیرونه فکر وکړه تاوان د 1 کیلو شو هغه په 3.5 خرڅوي ما په خپله لیدلی ته ما ته یې راکړی دی په 3.5 مه اخیستی نو مهمه مسله دغه ده چې په دې برخه کې باید د دولت کوټلي ګامونه پورته کړي او کاروالۍ مخه ونیسي او د ورور یوه ډېره مهمه خبره وکړه چرګ باید په کیلو راکړي که وړوکی وي که غټ وي که 1 کیلو کې که 1.5 کیلو وي باید د کیلو په مطابق زه پیسې ورکړم نه د دانګي نو زه وایم چې کله چې قیمتۍ راځي خو دغه خلک پکې به ستونزې ولر دولت پکې ستونزې نه راوړوي دغه خلک پکې ستونزې جوړوي. بالکل صحیح. کمال صاحب یوه وروستۍ خبره به لازو ته په دواړو باندې وکړو هغه به دا وي چې اختر راورسېدی په دې اختر کې او موږ په روژو کې چې دا دواړه ښه وختونه دي د غریبانو دپاره دا یو ګډه ښادي ده که نه نو په دې وخت کې د خیاطانو په دې وخت کې خاص توګه باندې د چرګ د غوښې د کاروباریانو جلو مخنیوی که وسي دا به تر ټولو ستر او ښه خدمت وي ځکه چې پر هر دسترخوان باندې ضرورت لیدل کېږي د توان په اندازه باندې له باچا تر ملنګه پورې ټول 1 کیلو 10 کیلو دا استفاده کوي خاص توګه باندې اوس چې ګرمي ده د چرګ غوښه ډېره خلک استفاده کوي اسانه پخیږي او مصارف یې هم ډېر کم زما به تمه او هیله او غوښتنه دا وي چې مسؤلین په دې ورځو کې په مرکز او ولایاتو کې د کمپاین په شکل باندې راوځي او خپل هغه نمبر شی وځړوي که چیرې څوک تقلب کوي دوی سره د تماس ونیسي ځکه د کابل ښاروالي په دې برخه کې په نورو برخو کې چې ما کتلې د کمال صاحب ډېرې پیاوړې ده احتکار مخه نیسي ولې دا به ممکن دوی ته ډېره یو کوچنۍ برخه یې خو اوس د دوست بیان که دا ډېره یو پراخه برخه ده نو هیله دا ده چې زما او ستا خبرې دوستان واوري او عمل ورباندې وکړي اول خو وجدان تر ټولو ښه د کنټرول برخې مسؤل ده نو دکانداران د خپل وجدان قاضي کړي نو ډېره مننه قلمیار صاحب تاسو ته په چارو کې بریا وي ډېر ښکلی ګزارش وه مننه خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه